په علم او په عمل کې اخلاص او صداقت دا داسې مثال لري لکه د دیوال لپاره بنیاد، لکه د یو چت لپاره هغه د مابین ستنې چې دا چت پر تکیې پر ولاړ. چونکې دغه عمل زموږ ستاسو په خلکو کې په اوس دور او په اوس وخت کې خورا زیات دي. هر څوک کوشش د نوم او د ریا او د شهرت کوي. په دې وجه باندې هغه تر صدقې او د خدای تر کورو تر جوړېدلو تر حج او تر عمرو او تر نورو داسې نورو کارو پورې نو څه چې کوي اوس خو لا وخت هم داسې وخت دی. پخوا به خلکو څه کول، اوس خلک څه نه کوي او په ځان پسې تړي. اوس داسې ټیم او دور دی. الله تعالی دې په موږ تاسو ټولو کې اخلاص او صداقت را پیدا کړي. تاسو راځي په دې مضمون به یو څه تفصیلي خبر را واخلو چې تاسو په پوه شئ. د دې ضرورت پر بنیاد باندې تاسو صرف تر پایه پورې واورئ چې دا لا کوم خوب او خیال دی. موږ چیرته یو نو ځان به انسان ته معلوم شي. په دې هکله د بزرګانو هغه حالات درته بیانوم چې دې بزرګ په دې هکله څه فرمایي دی. او دې حضرت وهب بن منبه رحمه الله داغه قول دی، داغه وینا ده. وی کوم سړی چې د آخرت لکار څخه دنیا طلبي، وی الله پاک دغه سړی په زړه ړندي چې دغه نتیجه بدای چې هغه کار خو اصل کې د خدای د رضا د آخرت د ثواب خود په دنیا کې یا عزت ته مطلب یا په دنیا کې شهرت ته مطلب یا په دنیا کې نور څه دنیوي ګټې ته مطلب. نو دا سړی چې الله پاک بیا په زړه باندې وړون کې نتیجه به دای چې د هغو ادراک دغه د خبرې څه فهم دا به هر څه سره چپای سم ادراک به د خبرې نسی کول، سم پوهه به د تی نسی حاصلول، او د دغه سي انسان نوم به الله پاک د دوزخیانو په دفتر کې ولیکي. دوستانو لکه څنګه چې په دې کې شک نشته چې یو سړی صرف د الله د رضا لپاره نیکی کوي نو هغه د خدای دوست دی. سیدنا عیسی علیه السلام مبارک وینا ده، کوم سړی چې په خپل علم عمل کوي او صرف د الله د رضا لپاره په اخلاص او صداقت هغه کار سرته رسوي، بېشکه دا د خدای دوست دی چې دغه په دوستي کې هیڅ شک نشته. خو اما لیکن برعکس یو سړی چې بیا داسې کوي چې کار د خدای د رضا لپاره د لمانځه نه راواخله، د تلاوت تر قرآن راواخله، تر ذکر او اذکار پر راواخله، لیکن غرض او مقصد یې بلی، نو ثواب خو څه کوي الټه د دې بیره ده چې په دې الله راونه نیسي. ځکه ته دا کار د څه لپاره کوي؟ دا کیږي د څه لپاره؟ ویز یو بزرګ دی سفیان ثوری رحم الله وی هغه به ماته ویل، زما مور به وی ماته ویل چې بچی که چیرته ستا نیت خراب سلو نو د دې یو اثر بدای چې هیڅ کله به ته علم هم حاصل نه کړې. یو خو به د علم څخه څه محروم شي، بیا که د څه نه څه اته ووایي نو د هغو به هم دا وبال پر تا باندې د قیامت په ورځ باندې دا به درته سخت عذاب یا به درته چند عذاب، ځکه مقصد یې خراب دی. نو دوستانو دغسې هر عمل الله واخله. یو پلا به د عمل د خدای په دربار کې نه قبلیږي چې ستا رضا او غرض او هدف صرف د خدای رضا نه وي. دویم پلا به دغه ستا عمل پر تا باندې وبالي. سیدنا حسن بصری رحم الله به څوک نه پیژني. ته به ډېر ځله خپل نفس ته عتاب او سزا په دغسې الفاظ ورکول چې ای نفسه ته خو خبرې د نیکانو کوي او د خدای د فرمانبردارانو او د عابدانو کوي او چال او ډنګ او دا طرز دیم دغه په شکل دی، منګر کار د فاسقانو کوي
او کار د منافقانو کوي او کار د ریاکارانو کوي، نو بیا ته څنګه د دې مدعی د دې دعوه کوونکی چې ته اخلاصمن یې، ته د مخلصانو څخه دا خبرې خو د اخلاصمنو څه نه. اکثر وخت به د خپل نفس امام حسن بصري رحمه الله به د خپل نفس متوجه کوي په دې خبرو. نو دوستانو تاسو خپل سوچ فکر وکړئ کنه چې موږ له څه کول پکار دي. راځم یو لنډې وقفې ته تر څو تاسو له د خبرو نه ستړي نه سئ، بیا به خبرې راخلو په همدې هکله. یو بزرګ دی، د هغه نوم دی محمد بن المنکدر رحمه الله. هغه به فرمایل چې زما دا خوښه ده، زما دا زړه غواړي زما خپلو دوستانو او ملګرو ته دا مشوره ده، که تاسو ډېر عبادت کوئ، اوږد لمونځ، صلات تسبیح، ذکر او اذکار او داسې ښه کپړې اغوندئ نه، نو اول تاسو کوشش وکړئ چې هغه تاسو د داسې ځای کې چې خلک مې ویني نو په داسې ځای کې وکړئ چې نه مې ویني. دوهم هغه د شپې وکړئ، ځکه به نسبت تر ورځې چې خلک مې ویني د شپې ریا پکې کم وي. د ریا څخه د ځان ساتلو په خاطر د صرف د خدای د رضا او د اخلاص او د صداقت د ترلاسه کولو په خاطر زما دا خوښه ده. تاسو وګورئ دې بزرګونه ته. دا یو حدیث شریف دی چې کله ورځ د قیامت سي نو هر انسان به خپل عمل ته متوجه وي چې الله پاک په ماته د خپلو اعمالو بدله راکړي که نه. خو لیکن په حدیث شریف کې داسې ذکر دی چې الله پاک جل شانه به د بندګانو کې په انسانانو کې په یو فرشته باندې اعلان وکړي چې نن دې هر چا چې د چا لپاره کوم عمل کړی د هغه نه دې بدله واخلي. نو ریاکاره خو د خلکو لپاره کړی دی، د خلکو سره بدله چیرته ده؟ هر سړی په خپله په نفسي غم کې ډوب دی. نو چا چې د الله د رضا لپاره کړي هغه به ترې بدله اخیستلی شو. دغه مضمون په حدیثو کې په څو ترتیب را نقل دی. په بعضې حدیثو کې داسې دي چې الله پاک ورته فرمایي چې دا ستا عمل هغه چې تا څه کړي و د خلکو لپاره چې خلک تا ته شوی هغه ټول تا ته میلاو شوي دي. فرشتې به دا هر څه ور یاد کړي چې آیا له تا سره خلکو ښه نه کول، آیا خلکو تا ته عزت نه درکوي، تا ته ځای نه درښوي، پر تا باندې د عالم او د مفتي نوم پروت نه و، پر تا باندې د سخي نوم، تا ته حاجي خلکو نه ویل، هغو تا ته هر څه میلاو شوي دي، بیا ته د څه شي بدله غواړې؟ له دې وجې هغه مخکیني بزرګانو به خپلې نیکۍ دی پټولې لکه نن اوس وخت کې چې خلک به دی پټوي. عایشې بیبي رضی الله تعالی عنها ته یا په نور بزرګانو کې به یو بزرګ چې به کله صدقه کوله نو چې کله به هغه صدقه چاته ورکړي نو خو به دوه ورته کوي، وایي دې به هغه غوږ ورته ونیوي. چا ورته ویلې چې مور صدقه زما په لاس باندې ورولېږي او ما ته یې وراوړې، بیا ته هم راسې دروازه کې غوږ ورته ونیسي، دا ولې؟ وایي دې ورته ویلې چې د دې دا سبب دی چې زه د هغو هغه دعا هم واورم چې کومه دعا ما ته کړې زه هم هغه ورته وکړم چې تر څو زما د صدقې بدله ما ته خدای راکړي، زه دننه نه غواړم. یو ځل یې په هغه وخت کې پیسې خو داسې ویلې لکه دا زموږ ته په وخت کې 50 روپیانې د اوسپنې، نو هغه سکې مینځي. وایي نبي کریم علیه الصلاة والسلام باره ولیدل، باره پوښتنه ځینې وکړه چې ای پیشې دا څه کوي؟ وایي دې ورته ویل چې یا رسول الله قربان ما د تا نه اورېدلي دي
ما د تا څه واورېدله چې کوم شی سړی د یو مسکین په لاس کې ورېږدي، نو مخکې له دې نه چې د مسکین لاس ته هغه ورسېږي، هغه د خدای تر لاسه پرې رسېږي، هغه الله قبلوي. نو زه دې وجې دا مینځم چې تر څو صفا د الله لاس ته ولاړ شي، د دغه په خاطر باندې. نو د هغوی انسانانو اعمال زموږ موږ ستاسو اعمال، سر خو په خلاصو په خبرو. بعضې هغه خلک دي چې هغه په علم باندې خپل ځان ښایسته کړي، بعضې هغه خلک دي په خلکو کې چې هغه په عمل باندې ځان ښایسته کړي، بعضې هغه خلک دي چې هغه صرف زینت په مخ اخیستی، سر خو په خلاصو، نه علم ورسره وي، نه اخلاص صداقت ولا عمل ورسره وي، بس صرف زینت، صرف یا زینت خو د دنیا ځان ښایسته کول، یا خدا چې دی تهجد یې کړي هم نه وي، د تهجد خبرې دی کوي. دا خلک نه په دې درې سره قسمو کې دغه د شیطان بنسبت شیطان ته دا خلک ډېر غوره دي او ډېر ورته ښه دي. دا ډېر دغه په کار راتلونکي خلک دي. یعنې په دې کې هغه خلک داخل دي کوم چې د ریا دپاره یا چپن اچولي یا تسبیح اړوي یا نور دغه شانتي کارنامې کوي، دا د شیطان کارندګان دي. نو الله تعالی دې په موږ تاسو فضل وکړي دوستانو. موږ صرف هغه د شیطان هغه دریم قسم خلک، نه علم نه د اخلاص عملي، بس صرف ځان ښایسته کول، صرف بس ځان ښایسته کول. امام حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي کوم سړی چې د خپل تعریف په دوستانو ملګرو کې وکړي، وایي دا په حقیقت کې د ځان بخښنه غواړم د ځان مزمت بیان کې په دوستانو خلکو کې، دا په حقیقت کې د ځان مزمت بیانول نه دي په خلکو کې، دا د ځان تعریف کول دي. د دې نتیجه هم انسان ته چپه راځي، دا داسې نه لکه څه چې ته وایې بس هغه به کېږي. بزرګان فرمایي وایي کله چې یو انسان ریاکاري، اخلاص په هغه کې نه وي، صداقت په هغه کې نه وي، او دې کوشش وکړي چې په د خپل نیت او په دې زړه په دې کسب د خپل ریاکاري خلک خبر کړي، وایي ضرور به دا کېږي چې خلک به دی بد ګڼي او احمق او بې ادبي دماغ پې ناپوه به بولي. نه لټشتي بزرګان فرمایي وایي پخوا به داسې وخت و چې خلکو به نیکي خو به یې کول، په نیکي کولو کې به یې ریا کول. اوس خلک نیکي هم نه کوي او ځان داسې پېښوي لکه د چې مثال توره وهل، ملکونه یې پته کړي. د ریا او د اخلاص او د صداقت د پېژندلو یوه نښانه دا هم ده، د په مخکینیو کتابو کې ذکر ده، یعنې لکه تورات، زبور، انجیل، کوم عمل چې د خدای د رضا لپاره وسي که څه هم لږ وي، برکت خورا ډېر کې پکښې کي، نفع خورا ډېر وي، سر خو په خلاص ولو. او کوم خبره چې به برعکس سي، کوم کار چې برعکس سي، کوم کار چې صرف د خدای د رضا لپاره نه بلکې د نورو مقصدو لپاره وي، هغه که څه کار خورا ډېر وي خو بې برکت چې پکښې کي، هېڅ کوم خاص پیدا یې نه وي، پیدا یې ډېره کمه وي. نن چې کارو ته ګورې د اکثرو د سره چپه حال دی. دوستانو په دې خبرو غور وکړئ، نیت سم کړئ، نیت اصلاح کړئ، نیت صفا کړئ. انما الاعمال بالنیات، صرف د الله تعالی رضا، بس صرف د خدای خاطر، د هغوی بیا بدله تا ته ضرور درکول کېږي. سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک د ریاکار انسان درې علامې بیان کړي. یوه علامه یې دا ده چې د هغو د یوازیوالي او د خلکو در مابینځ په نیکو کې فرق، په نیکو اعمالو کې د خلکو مخ ته خورا ډېر چست او چالاکه کېږي، خو دغه انسان دی په یوازیوالي کې بیا ملا یې ماتوي. دا تپوس د ریاکار. دوهم دا ده یعنی په چې کله د خلکو سره هغه ډېر اعمال کوي
او کله چې د خلکو سره مثال چې د خلکو سره ډیر عمل کوي چې یوازې لږ عمل کوي دا یو نښه نه ده. دومره دا چې کله خلک د تعریف وکړي نو دی په هغه عمل باندې نور غښتلی کېږي، نور هغه عمل ډېرې که خلک په دې عمل بد ورته وایي ملامت یې کړي دی یې پرېږدي یا یې تعریف ونه کړي دی یې کموي. درېیم علامه یې دا لیکلې ده چې کله دی د خلکو په مخ کې نیکي کوي نو خورا اوږده لمونځونه اوږده کارونه به کوي، هغه شکل و صورت به مثال داسې چې د بزرګ به جوړي. درېیم علامه یې ګویا کې دغه ده. سفیان ثوري رحمه الله وینا د هغه کوم اعمال چې موږ د خلکو په مخ کې کړي دي زه د هغو هېڅ کم نه ګڼم، ګویا کې هغه ما د ګوتو وتلي دي ځکه چې په دې وخت کې دا زما خپل ځان او نیت او دا زما خپل فکر را کنټرولول دا زما په قدرت کې نه وي. نو په دې وجه باندې یعنې له ما څه به خامخا ضرور سره یو شی سوي زه هغه عمل پر هېڅ هم نه حسابوم. ډېر بزرګان داسې تېر سوي دي چې هغو به لباس و به لوی علما او لوی بزرګان به لباس به یې داسې عام او ساده لباس اغوستی چې چا به نه پېژندل چې تعلیم یې یا بزرګ یې که نه. نن خلکو دا ګرده کیسه در بزرګۍ ده در علم ده در چیش پر نیولې ده که د کوچیانو ملا بوټونه هم سپین لونګۍ هم سپینه صدرۍ هم سپینه کالي هم سپینو کالي باندې نه کېږي سر هم به خلاص. یو انسان چې ځان د ریا او د دې شیانو څخه خلاصي او اخلاص او صداقت په ځان کې راولي د هغه لپاره دغه درې خبرې ضروري دي. یوه ده چې هغه به د خدای نعمتونه په خپل هم رایادوي، خپل اولاد ټبر او خاندان دوستانو او ملګرو ته به هم رایادوي او د هغو د شکر کولو ته به هڅوي، خپل ځان واخله تر خپل دوست او ملګري پورې. دویم دا چې د خپل ځان او نفس ته ګناوې رایادول او نورو خلکو ته د دې ګناه او ازرار بیانول او دې ته هڅول چې توبه وباسي. دریم دا چې د خپل دشمن ابلیس علیه اللعنه شیطان دا ځان ته یادول چې زما څونه سرسخت دشمن څونه هوښیار موکشناش دشمن ستا او خلکو ته هم د دې تعریف او ذکر کول یعنې که ملایي شاګردانو ته او که مثال کور مشر یې خپلو نورو د کور انسانانو ته که نور مشرتوب یې چا په غاړه یې خپلو پیروانو ته دغه درې خبرې انسان به اخلاص او صداقت ته مجبوره کوي او دریا څخه راباسي. بزرګان فرمایي تاسو علم هغه چاته ورسپارئ چې تر څو یې هغه د دې علم قیمت ادا کړي. قیمت یې څه دی دا پوښتنه ځینې وشوه. قیمت یې دا دی چې هغه په دې علم عمل وکړي. د ډېرو بزرګانو څخه پوښتنه سوې ده لکه د امام احمد بن حنبل، امام مالک رحم الله او داسې نور چې هغه عالم چې الله پاک په خپل کلام کې صفت کړی دی راسخون په علم دا څوک دی په علم کې ټینګ په علم کې مضبوط په علم کې پاخه نو د مبارکانو جواب ورکړی دی هغه عالم الله شول دی چې په خپل علم عمل کوي. داسې عالم داسې یو سړی په داسې چې په خبره پوه سي په داسې چې په خبره پوه سي او عمل پرې نه کوي دغه مثال دی لکه ړوند چې څراغ راخستی څراغ خو رڼا ورکوي لیکن ړوند ته څه پیدا سل واره دې تا کتابونه ویلي سل واره ته عالم ته چې په خپل علم عمل نه کوي ستا مثال به داسې سر خو به خلاص راځي د یو لنډه وقفه واوري دغه یو حدیث بل وایي اشد الناس عذابا يوم القيامه عالم لم ينفعه الله بعلمه. ټول سخت عذاب دغه عالمي می په ورځ د آخرت د هغه پوه او دانا بمي چې بر خبره ته پوه شې په هغه ته عالم شوې چې هغه په خپل علم باندې عمل نه کړي پیدا نه ورته رسولې نو خپل په اوله پیدا خپل عمل دی بیا دغه څه ورسته بل څوک هم د خیر طرف ته رابلل د دې علم بل نوره پیدا تر کوم بخلاص راځي د لې ولنډ وقفه واوري. بهر چا د خندا کړم د هر چا د خندا کړم لیارې لاس په سر شوم
د خندا کړم د هر چا د خندا کړم د بلکل دوستانو هر خبره چې تاسو د یو څه د زده کړله اوس دغه علم دی دا علم عمل را بولي سرغم بخلاص کدی عمل جواب ورکي کدی لبیک ورته وي که په دې علم باندې عمل شروع سو نو همیشه بل د تاثیر ته د علم برکات هم ته د علم نفهم وسول کچیر ته هغه جواب د لبیک ته ولور نه کړی عمل یې په شروع نسو سرغم بخلاص نو بیا بالکل هغه خبره هم برته سیریش علم برته درس رخصتیش پیداغو ځای د قرار ستا په وجود کې نشته اوس وخت خلک ټول د ژبې علما دي لږ څه کم داسې نشم کم نیکان خلک پر زمانه کې لیکن اکثره خدای دې په موږ فضل وکړي هغه داسې نه نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه ویریږم ډیر چې زما پر دې خلکو پر دې امت مسلمه او مرحومه باندې د رسول الله مبارک ویریږم هغه د هغه چا څه ویریږم چې د ژبې عالمي تعامل جاهل صرف علم در ژبې پوری بس نورې څه نه عملی زندگی کې نه اصل علم هغه وي د ژبې نه دی کتاب دی او نه د قلم دی چې تاسو قلم وچلې علم د عمل دی علم د کردار دی یو څوک چې په یو خبر باندې پوهیږي پس هغه په خبره کې عالم دی او هغه په دې خبره باندې عمل نه کوي د دې مثال وي داسې بیا د بي دماغ په لکه یو زنان چې بدکاری کړي خو چاته ژغنی کړي نو وروسته چې کله د هغو نه میاشتې پرسې اولاد یې په نس نه میاشت نه بعد هغو ته د اولاد نه جوړي ورپېښه شي د اولاد نه جوړي سره ټول کور او کلی او ټول قریبان او ټول انسانان په خبر شي نو په دغه انسان باندې چې د خپل علم عمل نه کړي په ورځ د آخرت به د په دې خپل په دغه فسق او فساد باندې الله پاک ټول علم په خبر کې هلته بیا وشرمیش الله به تر رسوا کی الله پاک دې دغه حالت څه وساتي هغه څه کې چې موږ په خپل علم عمل وکړو برعکس موږ ګر سره کارونه د نیکی د دې لپاره کو چې خلک مشته یا پرین شاباش ګډ شاټ په ګډ شاټ کې تاسو یو شل نسواریا نه وي نو به دې څه پیدا تاسو هغه سړی چې هغه په خپل عمل کې اخلاص ونه لري صداقت ونه لري د دروغو نه کار اخلي د دوکې او د فریب او د ریا او د شهرت او د سمعت نه کار اخلي دغه مثال د سیدی لکه هغه چې ځخې کړلی او پتمه د ګلان او پتمه د میوي ورته دې مثال دی په بعضی حدیث او روایت کې راځي وي الله پاک پرشتو ته به چې و فرمایي چې پرشتو تاسو دغه کم نصیب ته وګورئ د چمونه راخستې د لما سره وای حال دا چې زه د عظمت او د لوی طاقت قدرت مالکم زمانه بیره پکارو د کوم کې سره خاصه د الله دې په مش پزلو کې د شامل مثال د سیدی لکه د اترو یا د مشکو کور ته په تیارو په پټي ولګاو خدا پټیش او د بد عمل داسې دی مثال لکه د ګندګي عمرداري حتی په خپل پټکه لیکن رسوای درته ګوري نام نه پټیږي ګندګي ته سره واخله بر په کوڅه کې روان څوم چا مدر پسې واو په دغه دوه خبرو کې خورا ډیر لوی فرق دی یو سړی چې هغه په اخلاص او صداقت نه چارڅون لوی عالم سي ارڅون لوی زبردست بزرګ سي خو دغه نیک عملي د میژانو په شکل کې ان د میژې د سر په برابر یو سړی بیا عالم لوی عالم نه دی مثال لوی بزرګ نه دی شکل بزرګ نه دی اختیار کړي خو نیک عملي کې هغه مخ کې همدغه د اخلاص او د صداقت او د ریا د معلومولو لپاره معیار او ترازو دی دا خبر زنونی مصری رحم الله فرمایي یو وخت داسې زمانه و چې چا به څومره علم حاصلوي د علم باندې په عمل کولو دا خبره دلیل ولو چې هغه به د غمره د دنیا او د دنیا د کیسو د خوندو څم بې رغبته کړي او اوس بیا داسې زمانه ده سونه علم زیاتیږي دغه نه کپړو نور شاو سامان نور پام کیږي